د کرنې وزارت له لوري په کابل ښار کې 50,000 اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو د مرستو د ویشلو لړۍ پیل شوه. یو مخکې چې د کرنې وزارت په ګودامونو کې 60,000 ټنه غنم و، هغه په ټولو ولایتونو کې و، او دا چې دا دلته د کرنې په مرکز کې موږ هر وزارت ته تسلیموو، هغه وزارت بیا خپلو اړمنو ته په د ولایتو د مرکز په تناسب باندې هغه د هغوی اختیار دی چې ورته ویشي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې له دې وروسته به خوراکي توکي د کار په بدل کې ویشي، ترڅو له یو لوري مستحقو کسانو ته مرستې ورسیږي او له بل لوري د عامه پروژو کارونه پر مخ ورسره ولاړ شي. ښه طریقه، احسنه طریقه هم د نظام دپاره هم دغه ده چې مثلا هغه کم شیان دوی غریبو اړمنو خلکو ته ویشي، اقلا د یو کمزوري کار په مقابل کې ورته وویشي. هم به مو غربت راته تشخیص معین سي، دا به یوه نفع سي، او بله نفع بیا داسې چې مثلا عامه کارونه به ولس ته وسي، عامه خدمات به ولس ته وسي. د اړمنو کسانو په تفکیک کې، د اړمنو کسانو په سروي کې باید پوره له ښه شفافیت نه کار واخیستل سي چې د کومو ارګانونو لخوا نه توزیع کیږي، باید د هغه په سروي کې پوره شفافیت وسي او ترڅو هغه اړمن کسان د موږ د تاسو له مرستو نه برخورداره سي او د فقر کچه ورځ تر بلې نه لا ټیټه سي. اوس مهال د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له ستراتیژیکو زیرمو څخه د کابل ولایت پر 9,800 بېوزلو کورنیو د 500 میټریک ټنو خوراکي دالو د ویش لړۍ پیل شوه چې د حکومتي ادارو اړمنو کسانو او د کابل ښار بېوزلو کورنیو ته ویشل کیږي.